خبرونو سرټکی حنیف اتمر ویلي له طالبان سره ان په کابل کې هم د خبرو لپاره تیار دي. د ملګرو ملتونو غونډه کې د افغانستان او نړۍ تعامل جدي اړتیا بلل شوې ده. کابل او تهران افغانستان کې د طب پوهنځیو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د شپېتو ښارګوټو پلانونه چمتو شوي دي. او د پاکستان متقاعد جنرال فیض حمید په 14 کاله زندان محکوم شو. او اوس هم بشپړ خبرونه. حنیف اتمر ویلي چې له طالبانو سره ان په کابل کې هم د خبرو لپاره تیار یو. د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر ویلي چې د افغانستان کړکېچ باید د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي او هر ډول سیاسي تفاهم باید د ټولو افغانانو پراخه اجماع ولري. هغه ویلي که طالبان د تفاهم لپاره چمتو شي دوی آن په کابل کې د خبرو اترو لپاره حاضر دي. نوموړي ټینګار کړی چې طالبان د بین الافغاني خبرو د بهیر ملاتړ وکړي او دا تاریخي فرصت ضایع نه کړي. د سولې او عدالت ملي حرکت د افغانستان د ژغورنې عالي مقاومت شورا او د افغانستان د نجات ملي مجمع هغه سیاسي ډلې دي چې په نوي تفاهم کې سره یوځای شوي دي. د ملګرو ملتونو غونډه کې د افغانستان او نړۍ تعامل جدي اړتیا بلل شوې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت سرپرست امنیت شورا غونډه کې د افغانستان او نړۍ ترمنځ تعامل جدي اړتیا بللې او له افغانستان سره یې د نړۍ د عمل محوره تعامل پر اهمیت ټینګار کړی دی. بلخوا د چین استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې تعامل مهم بللی او د دغې بهیر لپاره یې د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې د روسیې استازي بیا څرګنده کړې چې په افغانستان کې له ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي چې په خبره یې پکې قومي، ژبني او نور تبعیض نه وي. جمعیت اسلامي ګوند د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا څخه جلا شو. د جمعیت اسلامي ګوند اعلان کړی چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا څخه یې خپل غړیتوب ایستلی دی. یاد ګوند ویلي چې دغه پریکړه د شورا د وروستۍ غونډې او هغو ائتلافونو په غبرګون کې شوې چې جمعیت یې له ملي ګټو سره نه سمون خوړونکي بولي. یاد ګوند په خپله اعلامیه کې ویلي چې ملي مقاومت شورا د قانون حاکمیت او دیموکراسۍ د بیا احیا لپاره جوړه شوې وه خو د ځینو غړو ناسم چلن او د ناکامو تجربو تکرار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. جمعیت ټینګار کړی چې په مناسب وخت کې به د افغانستان د روان ناورین د حل لپاره خپل تمرکز پر خپلواکي سیاسي مبارزې وکړي. دغه اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې څو سیاسي ډلو د همغږۍ ګډه اعلامیه خپره کړه چې د څارونکو له نظره یو غیر رسمي ائتلاف بلل کیږي. کابل او تهران افغانستان کې د طب پوهنځیو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم ایران ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د روغتیا له وزیر محمد رضا ظفر قندي سره وکتل. لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د طب پوهنځیو پیاوړتیا د ګډو کانفرانسونو جوړولو او د استادانو د تجربو شریکولو او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. شیخ ندیم دغه راز د ایران له پیامي نور او شهید بهشتي پوهنتونونو څخه هم لیدنه وکړه او د دې پوهنتونونو له استادانو سره په ناستو کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د شپېتو ښارګوټو پلانونه چمتو شوي دي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان کمال افغان وایي په 9 ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د شپېتو ښارګوټو لپاره پلانونه او نقشې ډیزاین، تنظیم او چمتو کړي دي. هغه وایي پلانونه د عملي تطبیق لپاره ولایتونو ته استول شوي چې په ځینو سیمو کې خط اچونه هم ترسره شوې او د عام المنفعه تاسیساتو پر جوړولو هم کار روان دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو راپور کې لیکلي چې د 2025 کال له پیل راهیسې 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو بې کچې ډیر راتګ د خوړو پر ناامنۍ، پوهنیز سیستم، استوګنیز چاپیریال او روغتیا برخو منفي اغیز کړی دی. کابل کې د وزلوبې غوره لیګ اووم پړاو سیالۍ پیل شوې.
د افغانستان د وزلوبې غوره لیګ اووم پړاو سیالۍ نن پنجشنبه په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون اعلان کړی چې دغه سیالۍ به د بهرنیو چاپاندازانو او 11 لوبډلو په ګډون په 4 ګروپونو کې ترسره شي. د دغه سیالیو په شپږم پړاو کې چې تیر کال ترسره شو د یما پیټرول لوبډلې اتلولي وګټله. په روان پړاو کې ځینې لوبډلې د منځنۍ اسیا هیوادونو چاپ اندازان هم له ځان سره لري چې کولی شي د سیالیو جذابیت او تخنیکي کچه نور هم لوړه کړي. متقاعد جنرال فیض حمید په 14 کاله زندان محکوم شو. د پاکستان پوځي محکمې نه دغه هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض حمید پر 14 کاله بند محکوم کړ. د خبرپاڼې له مخې نوموړی په سیاسي فعالیتونو کې د ښکیلتیا، د پاکستان د ګټو پر ضد د رسمي محرمیت قانون ماتول، له واک څخه ناوړه ګټه اخیستنه او خلکو ته د زیان رسولو له امله محکوم شوی دی. نوموړی د پاکستان د پوځ 3 ستوریز جنرال هم دی چې له 2019 څخه تر 2021 کال پورې د ISI مشري او د پیښور او بهاولپور قلي اردوګانو قمانداني هم کړې ده. ایران په افغانستان کې ټول شموله حکومت اړین بللی. ملګرو ملتونو کې د ایران استازی امیر سعید ایروانی ویلي په افغانستان کې د ټولو خلکو استازیتوب کوونکي حکومت جوړول د دې لپاره اړین دي چې جګړه بیا رامنځته نشي. ایروانی د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې وضعیت تر سرلیک لاندې وینا کې ویلي د داسې یو ټول شموله حکومت جوړول چې رښتیا هم د خلکو استازیتوب وکړي، د تلپاتې سولې او ثبات، د جګړې د بیا را څرګندېدو، د پراخو کډوالو د بهیر مخنیوي، امنیتي تضمین، اقتصادي پرمختګ او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د درناوي لپاره اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د افغانستان اوسنی حکومت ټولګډونه بولي او وایي چې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت له مخې رعایتېږي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان تاجکستان ته پوځي تجهیزات ورکوي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان اعلان کړی چې تاجکستان ته به نوي پوځي تجهیزات او وسلې ورکړي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي چې د تجهیزاتو په اړه هوکړه شوې او د روسیې، بیلاروس او قزاقستان له لوري به دغه وسلې تاجکستان ته لیږدول کیږي. هغه ټینګار کړی چې تاجکستان له افغانستان سره د اوږدې پولې د خوندي کولو په برخه کې د ډلهییز امنیت تړون سازمان د پروګرام له مخې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. د ډلهییز امنیت تړون سازمان کې روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ارمنستان شامل دي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.